زموږ پلار وفات شو، زموږ ترګانو کور نه وباسلو، اوس راځئ خدای د چا پلار وفات نه کړي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به ملګرو دا 2-3 ورځې نه په فیسبوک باندې دا ویډیوز ډیره وایرل روانه ده چې یو ماشوم بچی د خپل والد صاحب قبر ته راغلی وي او هلته فریاد کوي. دا وایي چې کله زموږ پلار وفات شو زه خپلو ترونو د کوره وشړلم او کوم جایداد چې کوم مال حال دی په دا باندې نه قبضه واچوله. ملګرو تاسو ته چې څنګه پته چې یو والد صاحب خپل بچی سره څومره تکلیف تیری، یو مور خپل بچی سره څومره تکلیف تیری. ملګرو هغه دا وایي چې سبا چې زما زوی رالوی شي په ښه کار باندې ولګي، ښه ډیوټي باندې تکلیف یې پې نه تیریږي. او ځینې دا وایي ملګرو وایي چې زه چې وفات شم خیر دی که زه وفات شم او والد صاحب وایي زه زما رونه شته دی، زما خویندې میندې شته دی، هغه به زما په بچو باندې احتیاط کوي، ښه تربیت به ورکړي، خو لیکن هغه بچو له بیا داسې انصاف او داسې تربیت میلاو شي. ملګرو بل ځای کې هم راځي وایي چې کله یو انسان پلار چې وفات شي نو د هغه تر چې کوم دی حدیث دی چې د هغه تر چې کوم دی د پلار په ځای وي. لکه یو سړي پلار چې وفات شو نو بس د هغه ټول تربیت، ښه تربیت، کامیابي، هر څه د هغه تر په لاس کې دي. او ترله هم پکار دي چې په دې خپل وراره باندې داسې نظر ساتي لکه خپل بچی. خو دوی د جداد دپاره داسې کار ورسره کړی چې دی د کور نه بهر کړي دي. داسې کول نو پکار، ځکه چې ورځ د قیامت باندې به الله پاک له جواب ورکوي. خپل ورور به د ګریوان نه ونیسي او جواب به درنه غواړي چې یاره دا ما تا سره څه کول او تا ما سره څه وکړل. ملګرو تاسو هسې سوچ ځان سره وکړئ چې دې ورور به د خپل ورور ته هېڅ فایده نه وي ورکړي، هېڅ په ده باندې به خفه شوی نه وي، ده د کامیابۍ سوچ به نه وي کړی، خو هغې د هر څه په بدله کې دا ورکړل. د دوی دا کوم تره چې دی دا به سوچ کوي وایي زه ما د وراره نه یا د ورور نه چې کوم جایداد و، کومه قبضه وه هم یې لاندې کړو، زه یو ښه ژوند ولرم، زما بچي پې یو ښه ژوند ولري. ملګرو داسې خلکو اخرت خو هسې هم خراب وي چې قیامت په ورځ الله پاک ته به دا هم جواب ورکوي او ورور خو بیا وروسته خبره ده، ځکه چې الله پاک هر څه کوي خو پردی حق چې کوم دی دا نه معاف کوي. چې الله پاک اوسې خپل حسابي هر څه وکړي والله هېڅ همدا ورور به د ګریوان رانیسي او تپوس پتې کوي چېرې تا ما تا ته خپل کور پرېښی و، ما تا ته خپل بچي پرېښي و، تا هغوی سره څه وکړل. هغه هر څه پرېږده، آخرت هر څه پرېږده. نو ملګرو هغه هر څه پرېږدئ، ورور یې اوسه یې حسابي کوي که نه، خو الله پاک خو پردی حق نه معاف کوي. دا دوی سوچ کړی وي چې زه زندګي ځان لا پې ښه کوم، خپلو بچو زندګي پې هم ښه کوم. دا ظاهره خبره ده چې د کومه زندګي وي دا یې ښه وي، خو دا خپل ضمیر سره ملامت وي، خپل ضمیر سره په جګړه وي، د ژوند کې هېڅ چرې هم سکون نه راځي. نو پلیز مه خورئ د داسې خلکو حق، مه خورئ د غریبانو حق. نن د دوی وس نشته، د په زړه کې دغه درد، دغه تکلیف، دا ژوندی پروت وي او دا دې سره تل لپاره دا ژوند کوي. مه کوئ ملګرو د داسې خلکو حق مه خورئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نور راکړه ماله اجازت لرئ. الله په امان.